دا زما خبرې سبا او بل سبا یو څوک نیټ ته ورپورته کړي نو زه به ډېر خوشحاله شم چې دا وهابیان یې واوري. د ټولې دنیا وهابیانو ته زموږ اعلان دوی دې ټوله سره راټول شي او د شیخ مانده وهابیان دې هم راولي. دا د لې په کندهار کې دا پټ وهابیان دې هم ورسره یو ځای شي. دا ښکاره وهابیان دې هم ورسره یو ځای شي. د سعودي او د هندوستان وهابیان دې هم راولي. هغه ابن تیمیه دې هم د قبر راپورته کړي او د دوی مشر نجدي دې هم د قبر راپورته کړي. هغه الباني چې اوس مړ سوی دی په سعودي کې دا دې هم د قبر راپورته کړي. دوی دې موږ ته دا ثابته کړي چې په پلانکي حدیث کې راغلي دي چې تراویح 8 رکعاته دي. که دا راته ثابته کړل وهابیان ټول پر حق دي موږ پر باطل یو العیاذ بالله. که یو حدیث راته ثابت کړي یو حدیث کې موږ ته راوښيي دا حدیث چیرې دی دا ولې زما څه ورک دي دا 2 رکعات حدیث ولې نه پیدا کېږي. که دا حدیث دی موږ ته راوښيي موږ به په راډیوګانو کې اعلانونه وکړو چې موږ چې دغه په کلو کلو دا تراویح 6 رکعاته کول یې موږ ته باطل یو. نعوذ بالله. وهابیان پر حق دي بر به دغسې وایي او راوبې نه شي حدیث شریف که څه هم دا ټول وهابیان سره راټول